د مداخلوي راډیالوژي متخصص خالد احمد له 4 کلونو وروسته افغانستان ته تللی. هغه د 2.5 میاشتو په اوږدو کې د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا معاینه کړې او 120 عملیات یې کړي دي. ډاکټر خالد احمد وایي چې په عملیاتو کې یو شمېر یې داسې هم دي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه ول ترسره سوي. نو موږ د لومړي ځل دپاره دې مریض ته په افغانستان کې PTBD یا پرکوټانس ترانس بلري ډرینیج پروسیجر ورته کوو. مخکې به دغه مریضان د دې ساده پروسیجر لپاره همسایه ملکونو ته تلل، خو اوس د لومړي ځل لپاره موږ دا پروسیجر په کابل کې ترسره کوو چې د دې په واسطه سره به د مریض د بیلروبین لیول د 20 څخه په وخت کې 50 ته راکښته شي، او کله چې د بیلروبین لیول د 2 څخه کښته راغی بیا دا مریض کولی شي چې کیموتراپي وکړي. که چیرې موږ دا پروسیجر دې مریض ته ونه کړو نو دا مریض د دغه سرطان د تداوي لپاره نور هیڅ درملنه نشي کولی، ځکه چې بیلروبین تر 2 لوړ هیڅ کیموتراپي اجازه نشته چې ورکول شي مریض ته. او که چیرې دا پروسیجر ژر تر ژره ترسره نه شي نو مریض التهاب پېژني د اینې او وینا هم خرابېږي او د مریض وضعیت نور هم خرابېږي. نو د ویاړ ځای دی چې دا پروسیجر موږ په لومړي ځل کې په افغانستان کې ترسره کوو. ډاکټر خالد احمد وایي چې د سرطاني عملیاتو لپاره ځینې وسایل له ځان سره افغانستان ته وړي ول. هغه وایي د سرطان یو شمېر پیچلي عملیات چې له امله ناروغان بهر ته لیږدول کیږي ځکه ونه سوای کړای چې د هغو لپاره اړین ماشینونه او وسایل د افغانستان په روغتونو کې نسته. همدا شان موږ په دې وتوانېدلو چې په افغانستان کې په لومړي ځل سره د سکلیروتراپي پروسیجر هم ترسره کړو چې دا ماشوم د 12 کالو عمر درلودی او د وینې د رګونو بې ریښې سرطان یا سلو فلو واسکولر مالفارمیشن درلودی چې په دې کې موږ د سکلیروزنټ ایجنټ واچول او هغه مو هملته بغیر له عملیاته د هغه چې کوم وینس چینلز و هغه وسوځه، او دا پروسیجر هم په لومړي ځل سره په افغانستان کې ما په کامیابۍ سره ترسره کړي او مریض مو پس له 1 میاشت بعد بیا د 2م سیشن دپاره راغوښته دي. دغه افغان متخصص وایي چې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره به بیا هم افغانستان ته سفرونه کوي او په اوږد مهال کې به داسې یو مرکز جوړ کړي چې د هر ډول سرطاني ناروغانو د عملیاتو وړتیا لري. یا هغه عملیاتونه چې په افغانستان کې د خونریزۍ له ویرې د وجې نه کیږي د هغې دپاره بهر ته ولاړ شي، نو زما په راتګ سره به موږ وکولی شو چې هغه پری سرجیکل امبولایزیشن ورته وکړو، یعنې د عملیات څخه مخکې د وینې رګونه بند کړو تر څو خونریزي په هغه کې کم وي. او هغه مریضان چې زموږ داسې جراح صاحبان په دې باندې ډارېږي چې شاید د عملیات څخه وروسته خونریزي ولري او یا هم ابسس فارمیشن یا د میکروب فارمیشن ولري او باید بیا مریض خلاص شي، زما په راتګ سره به موږ په دې وتوانېږو چې دا مریضان پس له عملیاته د یو ډېر ساده پروسیجر چې د وینې د رګ د لارې موږ ځو او هغه د خونریزي ټارګیټډ ایریا بندو یا امبولایز کوو. او همدا شان که چیرې پس له عملیاته کم ابسس فارمیشن کېدی او یا هم میکروب جمع کېدی هغه موږ کولی شو چې بغیر له د بطن خلاصولو څخه هغه ته سیټي ګاډید پکټیل داخل ور واچوو او هغه میکروب ټوله د باندې ډرین کړو. ډاکټر خالد احمد وایي د راډیالوژي په مرسته له بېلابېلو لارو د سرطان درملنه ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې ده. هغه وایي چې په دې برخه کې د افغانستان روغتیایي سیستم لا ډېر کار او امکاناتو ته اړتیا لري. حکمت سروش، امریکا غږ.